زه چې اکثر ځوانان ګورم ګیلې کوي چې افغانستان کې کار نشته دی، وظیفې نشته دی، لیکن په خپله چې کله موږ په حتی په خپل ارګانونو کې چې وظیفې اعلانو ډېر د تعصف ځای دی چې موږ ته هغه کسان نه پیدا کېږي کوم چې موږ ته په کار دي. یعنې نشته دی هغه ټالنټ چې موږ ته په کار دی. متاسفانه دلیل څه دی چې موږ افغانستان کې یو عادت هم پیدا کړی چې موږ ګیلې ډېرې کوو، لیکن په خپله یو عمل باندې لاس نه اچو، په خپله یو تکلیف زحمت نه وباسو. کله سړی باید پوښتنه وکړي دومره ګیلې چې موږ د افغانستان نه کوو، د هر څه نه کوو، لږ دا پرده خپل ځان ته ونیسه، عینه خپل ځان ته ونیسه او پوښتنه وکړه تا څه شی کړي دي، یعنې تا کوم تکلیف زحمت په ځان کې ویستی دی، یو ځان کې یو تکلیفت پیدا کړی دی، یو ارزش پیدا کړی دی چې ته یو سکلز ولري چې هغه سبا ته خلکو باندې خرڅ کړي. یعنې دا څه شی لري چې تا خرڅولی شي. او دا زما یو نصیحت دی ځوانانو ته، خصوصا څوک چې د شل نه بعد دي، چې دوی باید د شل نه تر 28 کلنۍ پورې داسې یو شی جوړ کړي لازم چې هغه سبا ته خلکو باندې خرڅولی شي، یا ډاکټر شي، یا انجینر شي، یا ویب ډیولپر شي، یا ګرافیک ډیزاینر شي. یو څه شی وي چې به هر ځای ته لاړ شي د خلکو باندې خرڅ کړي او خلک بدل کې ورته پیسې ورکړي او دا وکړي چې خپل فامیل ته حلال رزق وګټي. که دا د سره نه وي بیا وروسته به ژوند ډېر سخته شي. نو په همدې دلیل باندې زه خو په دې فکر یم چې یو انسان وکولی چې یو ښایسته هدف ته ورسیږي، ځان کې ورزش پیدا کړي. لازم نه دی چې باید پوهنتون ته لاړ شي 100 کاله درس ووایي، یعنې دا زړې قصې دي. نوې قصې څه شدید ته کولی شي بوټ کیمپ ټریننګونو ته راشي، لکه څنګه چې یو لرنر شروع کړی دی په کابل کې په تیمني په اتم سړک باندې موږ ټریننګ شروع کړی دی. 6 میاشتې مکمل مفته په بدل کې موږ تاسو داسې ټریننګونه درکوو کوم چې د عصري نړۍ علم دی، یو ایکس یو واي، ګرافیک ډیزاین، ویډیوګرافي، همچنان فرنٹ اینډ ډیولپمنټ او ډیجیټل مارکیټینګ. دا هغه سکل دی چې په ولري په هر ځای کې چې ځان ته وظیفه پیدا کولی شي. دا وړه خبره نه ده. او د دې سره سره موږ تاته لیپټاپ هم درکوو، که هغه خورګانې چې نشي کولی ټریننګ ته راشي لارې کراو ته هم ورکوو، چای شودې هم درکوو، ځکه هدف دا دی چې ته وکولی شي یو ارزش ځان کې پیدا کړي او دغه ارزش په انټرنیټ باندې آفلاین په هر ځای کې کولی شي خرڅ کړي. نو که غواړې د دې ارزش لیاقت ولري نو بیا دې ټریننګ ته راشه، ځان ثبت کړه، خپل رجسټریشن فیس ورکړه، امتحان کې کامیاب شه، په دې ټریننګ صنف کې کښېنه. نو زما په نظر باندې چې دنه مخکې موږ چا نه ګیلې وکړو، شکایتونه وکړو، خپل ځان ته باید لږ فکر وکړو چې ما کوم قدمونه ایښي دي د خپل د ځان د کامیابي دپاره. بیا خلک نه ملامتیا وکړه چې ولې ما سره فلانکې او بیسانکې کومک نه کوي، ولې دا کم ټایمه نه خوښوي. ځکه تا کې یو ورزش وي تا نه انګروبا جوړېږي، ته هر څه ځان ته کش کاږي.